بیا مې هغه لاس کوله مخکې مړه کړه، دا وړوکی چې و دا په وظیفه کې و او موږ زور پرسېده نه چې دا مې ویشتلی وای. دې سره د امین په نامه یو کس ته 11 کاله مخکې رابطې نامشروع درلوده. شرایدو کې پکتیا مشهور مارکیټ دی، دې مارکیټ مخې ته یو کس ویشته. اسلحه چې وای کور نه به پسې وړه پنچر سره وه. او کومه دعوه چې دی لري هغه دعوه موږ داسې مشکل نه لرو او زموږ ورور هم دغسې مشکل نه لرل. نو موږ ورته یو قاتل موږ نیولی دی، ده ویلې تر اوسه زه قاتل نه پېژنم او چې نیولی یم دی ډېره خوښي څرګنده کړله. په یو موټر کې و، زه په بل موټر کې وم، پسې رالم د 12مې حوزې ارزان قیامت ساحه کې. د کابل ښار د 12مې حوزې پولیسو هغه په قتل تورن نیولی دی چې څو ورځې وړاندې یو کس د یادې حوزې په مربوطاتو کې په قتل رسولی و. په قتل تورن په خپل جرم اعتراف کوي او زیاتوي په امین نومي کس یې ناموسي دعوه درلوده او 12 کاله وړاندې یې ورېنداره په همدې ناموسي موضوع کې د ورور له لوري په قتل رسېدلې. هغه زیاتوي وړاندې په یاد کس زور نه رسېدی تر څو خپله بدله ورڅخه واخلي. دا تقریبا د لاس 12 کوله کېږي دا او ما واندیار وه او بیا مې هغه لاس کوله مخکې مړه کړه، دا وړوکی چې و دا په وظیفه کې و او موږ زور پرسېده نه چې دا مې ویشتلی وای. ښه بیا چې کله جمهوریت ړنګ شه دا وظیفې نه ووت، ښه موږ پسې خیرېدو د آفرین نه بله ورځ مې وشه د چریدو کې مې ولید، ښه چې مې مړ کړه. قضیه خو دا ډول وای چې مو واندیار وه ای ده سره توره وه، ای ندای چې و د مو په ناموس اعتراع کړی. ښه ده سره توره وه، دنه موږ زور سېده نه دی را نخلو شو په هغه ټیم کې واندیار مې مړه کړه. زما ورور هغه خپله ښځه چې وه هغه یې مړه کړه. ښه دی پوته شه دی لوړ وتي ځکه چې دی خو وظیفه کې و، موږ هغه نه شوه کړی چې دی مې مړ کړی وه. په قتل تورن وایي امین نومی کس یې په کلي کې ګاونډی و، خو کله چې ورونه یې د جنغوزو د ټولولو لپاره راغلي وه د هغوی په تعقیب کابل ته راغی. هغه د پیښې قضیه داسې بیانوي. لاس خو داسې و چې دی ورونه راغلي وو، دا نفر چې دی دی مې ګاونډی دی کلیوال مې دی، دا راغلي وو غوټو د جنغوزۍ سیزن و. دا چې کله دی بیرته راتلل ورسه زه سیانې پسې راغلم، چې کله راغلم دغه ځه پوره پسې راغلم ورشه ده سره ولاتې نوست و، هغه یې ورڅه کړه سامان یې ورکړ. ښه ما وویل چې یاره دغه دی. بیا چې کله مو ولیدې ده نه مې ویډیو وکړی، دغه وړوک نه مې وکړه چې دی ورسه نوست و. بیا دا ویډیو مو خپل ورور ته ولیږله. بیا زه بیرته ورغلم ورور ته وویل چې یاره دغه دی مو خپله پېژانه. هغه وخت کې زه د 11 کالو په عمر به وم. بیا چې کله مو دا ویډیو ده ته ورکړه بس ده وویل چې صحیح ده دا بلکل دغه دی. ورشه د کور نه سي دا 2-3 ورځې مخکې سي پسې روغلم علاتې ورته خیرېدمه ورشه پرین مو اوږه نه بل اوږه مې موکا په پیدو کړه ورشه دی به اسلحه چې وای کور نه به پسې روړه پنچر سره وه د کور نه مو پسې روړه ورشه دی نوس و مو وویشت. په قتل تورن وایي هغه مهال دی د 11 کلونو امین نومی کس له تښتېدو وروسته کورنۍ هم له یاد کلي څخه ولاړل او اولاد په کلي کې وو. بیا چې کله دا مې لاره منځته شوه دا یو وړوکی وتیښ تقریبا 1-2 میاشتې د پلور وروڼه اولاد و یغنه بس دغه پسې روغله بیا وله نه دي روغې ځکه چې دی په جمهوریت کې اوسي بیا وله رتله نه ورشه چې کله امارت هغه شو روغی جمهوریت ړنګ شو بیا د وروڼه رتله دا وړوکی خو نه شو رتلی که نه ورشه هغه اوس په دا 2 ورځې مخکې مو خپل انتقام خپل پور به ترې وخواست. د کابل ښار د 12مې حوزې مسؤلین بیا د قتل په تور د نکیم خان د نیولو قضیه داسې بیانوي. 6 بجې شاخوا شوې په دغه وخت کې غږ شو په مخابرو کې وایي دغه په چرایدو کې د ارزان قیمت په ساحه کې د زمونږ د 12مې حوزې ساحه چې ده په چرایدو کې پکتیا مشهور مارکیټ دی دې مارکیټ مخې ته یو کس ویشتو. مخابره کې هم ذاتي ملګرو باندې غږونه وکړلو ګزمې سیارې بیا زمونږ ملګري سیاره ګزمه په ګزمه وه نو خلکو په همکارۍ د ولس چې د قاتل هغه روخې راوښودو چې دې خوا لاړو
ګزمې ورپسې شولې، ده سره توپنچه په لاس وه. بیا یې همداسې کول، هڅې کولې چې څوک مخې ته ورته ودرېږي چې پیر پرې وکړي. په منډه کې و. نو زمونږ ګزمې دغه قاتل هم ونیو. قاتل په نوم د زقیم په نوم باندې دی، داسې نوم یې دی. بیا ونیو راموست دلته هم بیا پوښتنه ترې وکړله. د بعضې وخت قاتل مونږ راولو داسې چې وینیسو، خامخا لږ انکار کوي، خو ده په وار د واره انکار نه کوو. وایي هو دا سړی مې وویشتو، 3 ورځې مې ویشتو. ټیټي توپنچه یې په لاس کې وه، ورسره سره د توپنچې مې ونیو. بیا مې ورته ویلي چې ولې دا خو مسلمان و، یو مسلمان وژنه ده خو ډېره ګناه ده. نو بیا ده دا ویلي چې ولا د 10 کاله مخکې یوه موضوع تېره شوې وه، په وطن کې وو. دوی د خوست د ولایت د موساخیلو د ولسوالۍ د هغې علاقې وه. هلته وایي څه موضوع تېره شوې وه، د ناموسدارۍ موضوع وه. نو هغه وخت کې وایي نسبت زه وړوکی وم، خو دغه درد وایي تر اوسه پورې پاتې و. ورونه مې دي، ورور مې بل دی. نو په دغه خاطر دا کار ما وکړو. نو د قاتل اوس مونږ دوسیه ترتیب کړې ده او د بعدي اجراتو دپاره ابتدایي معلومات ټول د خپل اقرار کړی، اظهارات یې کړي دي. او د مقتول ورثه هم دلته قلیشانان ورته وایي. بیا هغه مقتول مونږ جکو شفاخانې ته بعد هم بیا انتقال کو، کورنۍ ته هم تسلیم کو. پلار سره یې وغږېدلو په چا دعوه کویه. نو مونږ خو ورته ویلي قاتل مونږ نیولی دی. ده ویلي تر اوسه زه قاتل نه پېژنم، او چې نیولی یم دی ډېره خوښي څرګنده کړله چې داسې زر تر زره قاتل ونیول شو. نو هغوی بیا خپله ریزه کړې ده. د بعدي اجرات لپاره مونږ تحقیقات جنایي ته موضوع سپارو، بعد چې هر څه اجرات کېږي. بیا د مقتول کورنۍ وایي دوی یاد کس چې د ده ورور یې په قتل رسولی و هیڅ نه پېژني او له تېرو 11 کلونو راهیسې په کابل کې ژوند کوي. نو د ناکیم خان په نوم کوم کس چې دا تر اوسه خو مونږ هغه کومه چې پلټنه کړې د دې فقط نوم او د پلار نوم ما لیدلی ده، ویل شوی ده که نه. نو دغه قواره مو تر اوسه پورې نه ده لیدلې چې دا څه رقم انسان ده. او کومه دعوه چې دی لري هغه دعوه مونږ داسې مشکل نه لرو، او زمونږ ورور هم دغسې مشکل نه لرل. نو مونږ ډېر وخت کېږي، دا 11 کاله کېږي دغلته کابل کې پراته یو. د چا سره کوم دغسې ارتباط یا زما ورور یا هلته اوسېدل دومره وخت که نه چې کومه دی وایي چې دومره کالونه مخکې، نو دغسې یو واقع مونږ نه ده تېره کړې. چا سره مشکل هم نه لرو، نه مو ورور لرل او نه مونږ دغسې کوم مشکل لرو. د مقتول ورور زیاتوي امین د کابل ښار په 12مه ناحیه کې یو لاسګاډی درلودی او خپله د غریبۍ ژوند یې تېروي. کاروبار خو همغلته یو کراچي باندې کار کوو چې دا سمساري شیان به یې خرڅول همغلته. نو په الحال پر یو کراچۍ باندې ولاړو، نو یو غریبانه ژوند یې ترسره کوو. نو کوم دغسې کس نه و چې یا کوم زورواکی اوسي او یا کوم بل دغسې کس اوسي. نو یو خالي تیر نظام کې وظیفه کړې وه، هغه بیا امیر المؤمنین ټولو تاپه کړې وه. نو کوم د حکومت یا د امارت مسله هم نه ده چې یا د امارت له لوري دا کار شوی. نو دا دغه خلکو له طرفه شوی چې هغوی کوم شخصي اهداف یا د شخصي ګټو په خاطر یا کوم شخصي هغې لرل د هغې په خاطر دغه کار شوی ده. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست د تحقیق مدیریت وایي په قتل تورن دوسیه بشپړه کړې او اړوند ارګانونو ته به یې ولېږي. دغه موضوع په 12مه حوزه کې پیښه شوې ده. د 12مې حوزې کې نکیم نومیږي، د دې یوه وریندار ده. دې سره د امین په نامه یو کس ته 11 کاله مخکې رابطه نامشروع درلوده. بیا دا د ده ورور او ورته د نکیم ورور دا خپله ښځه یې ویستلې ده، مثلا مړه کړې ده. بیا دغه امین نامه یې له دوی نه ورک ولو. بیا دا د نکیم په خپلو اظهاراتو کې وایي چې موږ په خوست کې فعلي سکونت یې فلحال په خوست کې ده چې موږ ورې وو دا د امین کشر ورور راغی زنغوزي رابار کو را یې وړو زنغوزي ورې رابار کو. ما ته ورور ویل چې ته دا تعقیب کړه، بل ورور یې دا وظیفه دا کشر ورور ته نکیم ته ورکړې. د زه د تعقیب په حیث باندې دوی په یو موټر کې زه په بل موټر کې وم چې رالم د 12مې حوزې ارزان قیامت ساحه کې. دلته دا د امین چې د دو له وریندار سره نامشروع رابطه درلوده. د امین نامې ریړۍ درولې ده، زنغوزي خرڅوي، او دا بل کشر ورور یې له خوسته زنغوزي ورته راوړو، اتیک راوړو ته هغو ته تسلیمولو. په دې حال کې ما ویډیو جن وکړه، دا نکیم وایي
دا قاتل وایي چې ما ویډیو جن وکړه دا ویډیو مې یوړه بیرته خوست ته ولاړم ورې مې ورور ته ورښکاره کړه چې دغه امین ده که نه ده ورور مې راته وویل چې دغه امین ده وایي اتې مې له هغو بعده بیرته توپانچه له خوسته پسې راواخېسته حرکت مې پسې راوکړ ارزان قیامت ته رالم په ارزان قیامت کې دو په ریړۍ کې ځنغوزي خرڅولو ما ویویسته د مقتول کورنۍ د حکومت څخه د عدالت غوښتنه کوي. یا د کورنۍ وایي امین 6 ماشومان درلوده چې اوس مهال بې سرپرسته دي.